خپل وطن جوړو لنړۍ سره سیال. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغنی برادر اخوند په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون نوبتي غونډه په مرمرینه ماڼۍ کې ترسره او د اجنډا سره سم پر ټاکل شویو موضوعاتو بحث وشو. په غونډه کې تر هر اړخیز بحث وروسته پریکړه وشوه چې قانون او پټرولیم وزارت د تخار ولایت چاه ولسوالۍ د سمتي سیمې سرو زرو کان آزادي داوطلبۍ ته وړاندې کړي. همداراز د اقتصادي کمیسیون له لوري د اوبو او انرژۍ وزارت ته سپارښتنه وشوه څو له هندي کمپنۍ سره د ارغستان بند جوړولو قرارداد د ملي تدارکاتو کمیسیون لخوا پسخه کړي او د یاد بند د سروې ډیزاین او ساختماني چارو کارونه د آزادي داوطلبۍ له لارې مخکې یوسي. همدارنګه په یاده ناسته کې د مالیې وزارت، صنعت او سوداګرۍ وزارت، اقتصاد وزارت، چارو ادارې لوی ریاست او د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت له استازیو څخه ګډې جوړې شوې کمیټې ته دنده وسپارل شوه ترڅو د دولتي شرکتونو په اړه د افغانستان اسلامي امارت د مشرتابه عالی مقام، ریاست الوزرا محترم مقام، کابینه او اقتصادي کمیسیون ټول حکمونه او پریکړې په هر اړخیز ډول وڅېړي. یاده کمیټه د دولتي شرکتونو قانون، جوړښت، مدیریت، نظارت او نورو اړوندو اړخونو ته کتنه وکړي او دا د جوته کړي چې د دولتي شرکتونو اوسنی جوړښت مؤثر دی او کنه. نوموړې کمیټه به په دې اړه هر اړخیزه طرحه برابره او اقتصادي کمیسیون ته به یې وړاندې کړي. نور سمسور به یې کړو د جنت په مثال.